دا ځلې راغلی یم بټي کوټ ولسوالۍ ته. حتما چې تاسې د بټي کوټ نوم اورئ نو مالټې به مو ذهن ته راځي. سپین وي او که تور نور خو پوهېږې ته خدایه هسې نور خو پوهېږې ته ربه مړي هم ژوندي کولی شي ربه زما مور نور خو پوهېږې ته ربه مړي هم ژوندي کولی شي ربه زما مور نور خو پوهېږې ته پلار مې ټیکهدار د جنتونو کا پام کوه په اور نور خو پوهېږې او یو رب لرمه یو مې هم جانان ساتلی دی او په دې دور فتن کې مې ایمان ساتلی دی وې سرونه خلکو وخوړل په دې خو نړۍ ښار کې صحیح او سلامت مې پکې ځان ساتلی دی د هیچا په کارونو کې مې کار نه دی لرلی د هر چا د لاسونو مې ګریوان ساتلی دی د هیچا په کارونو کې مې کار نه دی لرلی د هر چا د لاسونو مې ګریوان ساتلی دی دوستانو دغه اوري ته راځو اوري ته څه معنا ما خو نه پېژنده کېدای شي ځینې هېوادوال هم په دې کې لږ ذره بند شي چې دا اوري ته څه ته وایي دا سیخ کباب ورته خلکو ته سیخ کباب وي موږ ورته وریتې یو په سیخ باندې غوښه مطلب پخې ده ښه ډېر ښه سیخ کباب او بل وریجه وه او بس انګورو چکني وه بس سلامونه نیکو هیلو مو زه شیر بهادر ریان هرکلی کوم یو ځل بیا راغلی یم د افغان لایف خپرونه کې ننګرهار ولایت موږ ځینې خپرونې البته د ښار دننه د ښار په زړه کې درته در وړاندې کړلې دا ځل مو وغوښتل چې لږ ذره بیا اطرافو ته راشو او د اطرافو نه درته یو نیم خپرونه ولرو البته دا ځلې راغلی یم بټي کوټ ولسوالۍ ته حتما چې تاسې د بټي کوټ نوم اورئ نو مالټې به مو ذهن ته راځي نو راغلی یم خپرونه درته په بټي کوټ ولسوالۍ کې وړاندې کوم له ما سره پاتې شئ نننی چکر درته په بټي کوټ ولسوالۍ کې درکوم سلامونه یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د افغان لایف ښکلې خپرونې ته مخکې مې درته وویل چې راغلی یم د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالي ته چیرته چې البته حتما د بټي کوټ نوم چې تاسې اورئ نو مالټې به مو ذهن ته راځي واقع چې د ښایستونو څخه ډک ځای دی دلته هیوادوال ځوانان د چکر لپاره راځي نو موږ هم دا ښه وګڼله چې راشو بټي کوټ ته او یوه ښایسته خپرونه درته جوړه کړو بټي کوټ او بیا ترڅنګ یې عباس تنها صاحب نو واقع چې په قسمتونو مې پیدا کړی ده راځمه د عباس تنها صاحب سره غږېږم سلامونه ستړی مشې تنها صاحب وعلیکم السلامونه ډېره مننه تاسو ته ستړي مشي وایو هرکلی درته وایو چې بټي کوټ له راغلی د لغمان د سیمې نه راغلی زه مو هر کله راوله هر قدم مو زموږ کلي مو تنها صاحب مننه ژوندی اوسې خپله فکر کوم بټي کوټ کې اوسېږئ همداسې وخت زه د بټي کوټ یم لوی کور افغانستان ننګرهار ولایت او بټي کوټ ولسوالۍ دا زما ټاټوبی ښه ډېر ښه تنها صاحب حتما مینوال زیات دي که چیرې زه پوښتنې زیات کومه کیدای شي زما د پوښتنو سره البته مینوال تنګ شي نو راځمه ډایرکټ ستاسې هغه د شعرونو ټولګې ته راځو ستا څخه هغه نوموتي شعرونه اورم او مینوال دې په تمه دي ډېره مننه زه به غزل ته راشم ستا خبره وخت مختصر دی جنگ ختمول غواړو باداره جنگ ختمول غواړو باداره مونږ امن غواړو تاله راغلي وو واګداره مونږ امن غواړو را سره لاړ شه په یو لاره مونږ امن غواړو نه داسې نه لسې له ډاره مونږ امن غواړو زور هم کولی شو شور هم کوو نور هم کوو خو خاموشۍ کې په کلاره مونږ امن غواړو زور هم کولی شو شور هم کوو نور هم کوو خو خاموشۍ کې په کلاره مونږ امن غواړو چې نور مو دا سرونه سلامت پاتې شي په دې خاطر پروردګاره مونږ امن غواړو پښتانه چا ویل چې جنګ خوښوي شر خوښوي موږ چې قدم اخلو په لاره
مونږ امن غواړو عباس بچي ته ویل خار نه در لسه راوړم خدای دې روغ راوړه زما پلاره مونږ امن غواړو سپین وي او که تور نور خو پوهېږې ته خدایه هسې نور خو پوهېږې ته ربه مړي هم ژوندي کولی شي ربه زما مور نور خو پوهېږې ته ربه مړي هم ژوندي کولی شي ربه زما مور نور خو پوهېږې ته پلار مې ټیکهدار د جنتونو کا پام کوه په اور نور خو پوهېږې ته وساته له داغه د پښتون لمن چرته د چا خور نور خو پوهېږې ته غواړم به جنت کې هم که درغلم منځی صاحب غواړم به جنت کې هم که درغلم ماله زما ورور نور خو پوهېږې ته وی لباسه غاړه واخله خو مه راکوه زوره نور خو پوهېږې ته او دا څوک دی چې روان پسې کاروان دی او روان دی دا څوک دی چې په هره چا باندې ګران دی او روان دی دا څوک دی چې قدم په قدم امن غواړي دا څوک دی چې دا دومره پهلوان دی او روان دی دا څوک دی چې د امن لیوني ورله راټول دي دا څوک دی چې په هر چا باندې ګران دی او روان دی او دا څوک دی چې دا دومره پښتانه ور باندې مړه دي دا څوک دی خو یو ځوان دی او افغان دی او روان دی خبرې دا سړی د پښتنو د سره سړی دی خوشحال دی میرویس خان دی باچا خان دی او روان دی عباس دی تر منزله پښتانه رسول غواړي دښمن د پښتنو ورسره وران دی روماني غزل دی شرنګ به درله شور به درله واخلمه دا کمچ شنور به درله واخلمه او دا ځلې که راغی بنجاري ماما ټول د بنګړو شکور به درله واخلمه دا ځلې که راغی بنجاري ماما ټول د بنګړو شکور به درله واخلمه مه کوه انکار راته انګارې ما بل به شمعور به درله واخلمه واخله امتحان د مینې وغواړه کور که غواړي کور به درله واخلمه او ته لکه سندره شاباسه زه کلی ټنګ ته کور به درله واخلمه ډېر ډاکټر صاحب غزل دی که نه که زندگی هر څومره سخته ده او ګرانه ده که زندگی هر څومره سخته ده او ګرانه ده دا د خدای شکر دی ودرېږي نه روانه ده قدم چې اخلي لږ د فکر نه کار هم اخله قدم چې اخلي لږ د فکر نه کار هم اخله چې دغه لاره مخکې جوړه ده که ورانه ده قدم چې اخلي لږ د فکر نه کار هم اخله چې دغه لاره مخکې جوړه ده که ورانه ده چا ته سر ټیټ نه کړي پښتونه غلامي ونه کړي موږ ته چې سخته ده هغه خدای ته اسانه ده ډېرې مو توی کړي ماړه نه شو د یو بل په وینو ډېرې مو توی کړي ماړه نه شو د یو بل په وینو دومره مو وسکلي دنیا راته حیرانه ده خوب مې لیده ورځ د محشر ده حسابونه کېږي هغه جنۍ مې رانیولې له ګریوانه د عباسه وخت سره به لاړ شي په غزل کې ژور لاندې د شعر خاپیرۍ مسته د لا ځوانه پښتنو باندې آباد د ځمکې سر دی د اسمان ښایست په ستورو برابر دی او دا منظر څه عجیبه غوندې منظر دی د سیند غاړه د یاران د مازدیګر دی دا منظر څه عجیبه غوندې منظر دی د سیند غاړه د یاران د مازدیګر دی نن چې داغ د دې په سپینه لمن تور دی دې سړي هم ټکولی د چاور دی که یو موټی شو د کار شو او په کار شو دې کې شک نشته تیارو پسې سهار دی زه چې زه د باچا خان بابا په لاره په دې لاره نه اغزي شته نه خطر دی زه چې زه د باچا خان بابا په لاره په دې لاره نه اغزي شته نه خطر دی دا عباس د لفظونو جادوګر دی رابند کړی کوزه کې سمندر دی آخري غزل دی تنها صاحب آخري غزل یې مه کسئ ده دا غزل درنه اورم خو بیا دلته ځینې نور ملګري دي هغوی هم یوه ډالۍ یو نیمه ډالۍ لري هغوی نه اورو بیا به تا ته راګرځو همدغه غزل دی خو بیا هم البته له ملګرو نه وروسته تا ته وار درکوو سمه ده مهرباني ما کوم غزل ما نه هیر شو هغه داسې وایي که نه وایي ما ته دې څه ویل ما نه هیر شو ما ته هغه خبره بیا وکمه نه دغه ملګري چې کوم غزل غواړي د وایي په ذوق باندې زه پوهېږم ما غزل ورته ووایم چې زما پېژندګلي کوي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثره چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دي مړې دومره خو مات پکې راځي غزل زه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی
کله کم او کله زیات پکې راځي زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ما ویل چې دا څنګه میوه جات پکې راځي الله در لالي او ګلابي شونډې درکړي بس له دې څه ورکړه که زکات پکې راځي امنوره راځم درنو لیدونکو دلته ځینې نور ملګري هم ناست دي سلامونه تاسو هم ستړي مه شئ علیکم السلام ورحمت الله د افغان لایف ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلام علیکم او ثانیا له ریان ملګري څخه او له کیمرمین څخه نړۍ مننه چې راغلي دومره تکلیف ایستلی له رحمان څخه راغلي دي نو تاند آباده اوسیږي زه همیشه رنګونو کې خبرې کوم دوه قسمه وختونو کې خبرې کوم زه همیشه رنګونو کې خبرې کوم دوه قسمه وختونو کې خبرې کوم یو خو چې سهار کله سهارا کېږي بل په ماښامونو کې خبرې کوم سپین په تور او تور په سپین باندې خرڅېږي ترخه زهر په ګبین باندې خرڅېږي قافله مې د ژوندون درومي منزل ته نیمه لاره کې کمین باندې خرڅېږي ډاکټر صاحب سپین په تور او تور په سپین باندې خرڅېږي ترخه زهر په ګبین باندې خرڅېږي قافله مې د ژوندون درومي منزل ته نیمه لاره کې کمین باندې خرڅېږي او دوکهبازي دنیا څه در کې روان دي دوکهباز دنیا معنا ډاکټر صاحب دوکهبازي دنیا څه در کې روان دي تش ګمان په پوخ یقین باندې خرڅېږي او ښایستونه د دنیا د ځان ته ټول کړه تنها صاحب ښایستونه د دنیا د ځان ته ټول کړه ټول بدرنګ په نورلمین باندې خرڅېږي ښایستونه د دنیا د ځان ته ټول کړه ریان صاحب ښایستونه د دنیا د ځان ته ټول کړه ټول بدرنګ په نورلمین باندې خرڅېږي او یو رب لرم یو مې هم جانان ساتلی دی او په دې دور فتن کې مې ایمان ساتلی دی وې سرونه خلکو وخوړل په دې خو نړۍ ښار کې صحیح او سلامت مې پکې ځان ساتلی دی د هیچا په کارونو کې مې کار نه دی لرلی د هر چا د لاسونو مې ګریوان ساتلی دی د هیچا په کارونو کې مې کار نه دی لرلی د هر چا د لاسونو مې ګریوان ساتلی دی او ګردونو رانه خړ کړلو منمه ملامت یم چاخته کې مې هماغسې قرآن ساتلی دی او ریان صاحب دفاع به ترې نه کومه دا وطن زما د پلار دی خپل واک او خپله خاوره مې فرمان ساتلی دی او خالق د استلوی فضل کرم په نورلمین دی چې اوس هم امام او هم اذان ساتلی دی یو رب لرم یو مې هم جانان ساتلی دی په دې دور فتن کې مې ایمان ساتلی دی واقع چې یعنې ملغلرې دي دوستانو راځو ډاکټر صاحب هم دلته موږ سره ناست دی واقع چې زموږ نننۍ خپرونه په دغسې شاعرانو باندې په دغسې ورونو باندې لا البته ښکلي کېږي نو راځم ډاکټر صاحب ته هم ستړی مه شې له تا څخه به سا ورو ډېره زیاته مننه ریان صاحب خوشحاله اوسئ چې ښکلي بټي کوټ ته راغلی یاستئ دا چې زه خپله شاعر نه یم او له شعر سره ډېر زیات ذوق او علاقه لرم ازلجي وی چې بخښنه غواړم ستا له تورو سترګو بخښنه غواړم ستا له تورو سترګو زه امانت یم د نورو سترګو او امن پرست یم جنګ مې هم خوښېږي عباس تنها سے وی امن پرست یم جنګ مې هم خوښېږي د شونډو جنګ او د څلورو سترګو شونډو جنګ او د څلورو سترګو درد به درنه لرې کړم درمان به درله راولم درد به درنه لرې کړم درمان به درله راولم یا زړه لږه ساه واله جانان به درله راولم او پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کړي پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کړي دومره ډېر به وژړم باران به درته راولم او ته په جنتي مخ د 10 روپو خالونه ږدې تنها صاحب ته په جنتي مخ د 10 روپو خالونه ږدې ستوري به راښکته کړم اسمان به درله راولم او وماښام به دومره فرصت را چې روپیو ګټم وماښامه امینځه صاحب ډېره زیات تمنا وه ماښام به دومره فرصت را چې روپیو ګټم ټیټ سره به راځي هغه یاران به درله راولم ډېره زیات تمنا وه ماښام به دومره فرصت را چې روپیو ګټم وماښام دومره فرصت را چې روپیو ګټم ټیټ سره به راځي هغه یاران به درله راولم او د ډاکټر پلار زازل یم دنیا پیژنم د ډاکټر پلار زازل یم دنیا پیژنم خدای منې چې ټول افغانستان به درله راولم ټول افغانستان به درله راولم واقع چې د ټولو شاعرانو هغه د خولې هغه شعرونه ډېر زیات خوند کوي نو راځم عباس تنها صاحب دا راته ووایه چې څه علت شو شاعري ته دې مخه کړه یوه پوښتنه ده زما په زړه کې ډېر زیات ګرځي څه علت شو چې شاعري ته دې مخه کړه تا پته ولا ماته نه لګېږي دا څنګه چل دی الله طرفه یو ورکړه د الهام دی او بس انسان کې هغه ځای ګوري بس دغه الهام ورته ورسي کوي تحفه تا خو لږ مخکې بس کوسۍ ده خو زه وایم راځه دغه وروستۍ ډالۍ دی هم مینهوالو ته وړاندې کړه مینهوال زیات لري په دې خاطر زه هم درنه غوښتنه کوم سمه ده پوره ځان ولې نه بس څنګه وایي کوربه د میلمه
کوربه د مېلمه څنګه تاسو څه وایئ موږ بس سر سترګو باندې ها د تیارو خلاف رڼا د رڼا خلاف تیارو پسې روان دي د رڼا خلاف تیارو پسې روان دي هغه خلک بیا زمونږ رهبران دي د وطن په آبادۍ پیړۍ لګېږي زمونږ زړونه او کورونه دواړه وران دي د وطن په آبادۍ پیړۍ لګېږي زمونږ زړونه او کورونه دواړه وران دي د چا یاد مې په زړه داسې راورېږي ته به وایې ګینې څاڅکي د باران دي د چا یاد مې په زړه داسې راورېږي ته به وایې ګینې څاڅکي د باران دي خدای دې بر نه هاکي وبخي موږ دواړه حسابونه کتابونه خو ډېر ګران دي خدای دې بر نه هاکي وبخي موږ دواړه حسابونه کتابونه خو ډېر ګران دي د یو بل غوښې چې ونه خوري اباسه پښتانه به ولې خاورې خوري ماران دي د یو بل غوښې چې ونه خوري اباسه پښتانه به ولې خاورې خوري ماران دي همدومره خدای دې وکړي چې تاسې زه وخوړب شوی واقع ده چې یعنې زمونږ ډېر زیات خوښ شو عباس تنها صاحب یو د نوموتو شاعرانو څخه دی زمونږ او ستاسو په هېواد کې استاد محترم ستاسې هم واقع چې هغه شعر زما ډېر زیات خوښ شو راځه عباس تنها صاحب خو زما هغه غوښتنه رد نه کړله نو یو دانه به مونږ لپاره هم تاسې وړاندې کوئ دغه وروستی ډالۍ بیا ورو ریان صاحب ولې نه د افغان لایف اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې موږ اوري وایي ځان ته اندېښنې په بیه اخلمه تکې تورې شپې په بیه اخلمه ځان ته اندېښنې مننه ډاکټر صاحب ځان ته اندېښنې په بیه اخلمه تکې تورې شپې په بیه اخلمه سپینه رڼا لار مې ورکه کړې ده سپینه رڼا لار مې ورکه کړې ده ځکه خو تیارې په بیه اخلمه او تل په اشارو د بل روان یم هر وخت هدیرې په بیه اخلمه کله به پوهېږم د افغان بچې تل مدام لانجې په بیه اخلمه کله به پوهېږم د افغان بچې تل مدام لانجې په بیه اخلمه نور نړۍ ګوره پرمختګ کوي اوس هم طوفانچې په بیه اخلمه مننه ریان صاحب نور نړۍ ګوره پرمختګ کوي اوس هم طوفانچې په بیه اخلمه هر وخت راګیر کړی یم حالاتو زه ډېرې وسوسې په بیه اخلمه او زه نورالامین به کله سیال شمه تل د بل غصې په بیه اخلمه تل د بل غصې په بیه اخلمه مننه استاد ژوندي اوسئ کور ودان نړۍ مننه تاسې هم نړۍ مننه چې راغلي وئ تکلیف وویست مننه درنو لیدونکو موږ په بټي کوټ کې یو زو د بټي کوټ ځینې نور ځایونه هم درته په تصویر کې وړاندې کوم البته ښایسته باغونه دي د مالټو همداشانتې نور ځایونه دي زو د ملګرو سره چکر وهو او نننۍ خپرونه بټي کوټ ته ځانګړې شوې ده له موږ سره پاتې شئ او خپرونه کې نور ځایونه هم درته وړاندې کوم دا د بټي کوټ مالټې دي چې خلک ورته د هېواد د لرې پرتو سیمو څخه راځي د نورو ولایتونو څخه واقعا ډېرې خوندورې مالټې دي قاري صاحب ته هم کله ناکله دلته مالټې د نوشیجان کولو ته راځې که خپل باغ دی دی نه موږ دلته راځو دا د چکر دپاره هم راځو او مختلفو ولسوالیو نه دلته خلک راځي او بټي کوټ ډېره ښه مالټه ده او ښه نوم لري ښه ډېر ښه ته مثلا دا تا اخلې که زه واخلم نو بس دا به ستا شي ځکه ته مېلمه یې که یعنې زما شي نو دا یو دانه باندې خو زه قناعت نه کوم مړه دونه زه لرې ځای نه راغلی یم لغمان نه دا یو دانه باندې اوس خو د مالټو وخت وصلي نه دی ځکه یو 2 هفتې پکې شته دي او چې څه وخت د خیره ورسېدې بیا راشي بیا خلطې یعنې 2 هفتې بعد بیا راشم 2 هفتې بعد به ته بیا راځي دوستانو قاري صاحب واده کړی د 2 هفتې بعد بیا یې خواته راځم دوستانو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د افغان لایف ښکلې خپرونې ته موږ دلته بټي کوټ کې یو او د دې تر څنګ د عباس تنها سره مو مرکه وکړله د هغې له خولې څخه مو شعرونه واورېدل لږ مخته راغلو البته دلته هم ځینې هېوادوال دي راغلي دي په چکر باندې واقع چې د ډېرو لرې سیمو څخه دلته په چکر باندې راځي او همدغه یو مشهورتیا ده چې وایي مالټې دلته زیاتې خوندورې دي نو ما هم دغه هېوادوال وکتل راځم له دوی سره غږېږم السلام روجانه ستړی مه شې وعلیکم سلام نصرت الله شینواری یم چین ولسوالۍ نه موږ دلته راغلي یو سره تره زامنو او ماماګانو ورونو دلته یو تفریحي ساحه ده مالټې هم لري او ډېره ښه ساحه لري شنه
او دلته په چکر راغلي. نصرت الله شینوار ورور تا ویل چې د شینوارو نه راغلی او اچین ولسوالۍ نه اچین ولسوالۍ نه 15 کیلومتره دې ساحې نه لرې پرته. ښه ډېر ښه. څنګه دی د پټیکوټ په اړه دی البته اورېدلي وو مالټو لپاره راغلی مالټو له خاطره که نه مخکې دې هم ویلي وو چې یاره چکر به وهم او مخکې مونږ راغلي وو او دا ساحه لږه شنه ده او سکون هم کې شته دی او تصویرانو لپاره او بس ډېر ښه ماحول دی. بس هر جمعه د تصویرانو شوقي خیراته ښکارې تصویران دې لکه چې اخیستې ښه پرېمانه او تصویران مخلو خامخا نو چې یو ځای له ځي بس ساحې یاداشت په ځان سره وړي خلکو ته به وښیي چې د بټیکوټ هغه مالټې میوه چې دی مالټې دي هغه مو وشکول نوش جان مو کړه که نه د بل ځای څخه مو راوړي ول. نه فلحال خو شنې دي لا پخې نه دي یو 2 هفتې 3 هفتې به کي بیا به دې نه پس پخېږي بیا به یې راوړو او شکو به یې نه خو خپله به یې اخلو ځان سره نه پرېږدي نه پرېږدي دلته خپل څوکیداران لري او دا چې هر څوک راشکوي او دا خو بده خبره ده او بله حرام هم دي او نه پرېږدي نه کېږي چې داسې یو پولې غاړې ته غلی غوندې لاړ شي وشکې داسې نه کېږي ډېر دي پیرداران نه کېږي که نه سخته ده ډېر ښه واقع چې یعنې نصرت الله ورور ډېر زیات خوش اخلاقه دی نو راځمه د مصروفیتونو په اړه دې راته وایه څه مصروفیتونه دي؟ فلحال خو یوه فابریکه لرو سرپوغه او تورخم کې ترانسپورټ په باره کې د ګاډو کار هم کړو او بس ټکه یعنې بټیکوټ چې دی ستا لاره ده نو چې څه د خوښه یې ورته راتاوېدی شي بس چې کله اوزګار یو دا جمعې ورځ موږ بس اوزګاره یي که نه بس دې وخت باندې راځو. دلته مو ځینې دیګي دي او همداشانتې ځینې نور څیزونه مو هم راوړي دي او د دې تر څنګ شین چای البته څه مو پاخه کړي ول د غرمې لپاره؟ ولا چې بس وریته وه او وریته دوستانو دغه وریته راځو وریته څه معنی ما خو ونه پېژانده کېدای شي ځینې هېوادوال هم په دې کې لږ ذره بند شي چې دا وریته څه ته وایي. دا سیخ کباب ورته خلکو ته سیخ کباب وي موږ ورته وریته یو په سیخ باندې غوښه مطلب پخې ده. ښه ډېر ښه سیخ کباب او بل وریژه وه او بس انګورو چکني وه بس نور څه غواړې؟ نور بس نشته دی بس همدغه ورته کافي دی. بس راځه دلته د ملګرو سره دي که تره زامن دي هغه تره زامن ملګرو که ناکام نه وي دوی سره راغلی کومه جالبه خاطره در سره پیښ شوه نه ده پیښ شوې که څنګه؟ فلحال خو نه پیښه شوې دلته مو پخلی کړی حتما څه درنه پکې پاتې زیات و کم چا درته مثلا وریجې درکې ترشي پخې کړي یا هغه وریته ستا په اصطلاح باندې یا سیخ کباب هغه یې لږ زره ترشي کړي نه دي شوي سامان هم ډېر پوخ کړی و خو رانه پاتې شو دغه جالبه خاطره پاتې شو نه انشاءالله چې نه دي پاتې مونږ دلته یو هېڅ اندېښنه مه ولې دې کې شته تاسو ته به یې ور وچو ښه ډېره پرېمانه ده مننه ژوندی اوسئ نصرت الله ورور کوردوالان مننه خیر تشکر دوستانو دلته البته هېوادوال د لرې ځایونو څخه په چکر راځي باغونه دي د مالټو زو مونږ هم په البته د مالټو په باغونو کې چکر وهو هلته به دلته جوار هم دي زو جوار هم پخو او هملته به جوار هم نوش جان کوو د مالټو د ځینو ځایونو څخه نور هم درته تصویرونه لرمه له ما سره پاتې شئ. د خپرونې په جریان کې مې درته وویل چې مونږ البته دلته د ځوانانو تر څنګ مو جوار پاخه کړل نو راغلي اور هم بند کړی ده او دلته جوار پخوي دغه ځوانان نو زه هم درنه اجازت اخلم مونږ به دلته جوار پاخه کړو جوار به نوش جان کړو تر هغې چې بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درنه چوپاړ کې حاضرېږم تر هغې درنه اجازت غواړم الله مو مال